دوستانو سلام او وخت مو په خیر. زه محمود مرهون یم او نن تاسو ته د ژبپوهنې د بنسټونو یو بل درس چې د تیر درس سره تړاو لري وړاندې کوم. درس نه مخکې تاسو ته د روژې مبارکي وایم او هیله مند یم چې حوصله مو زیاته وي. د نن درس مو نسبت نور وروسته لږ ډېر اوږد دی ځکه چې د پښتو ژبپوهنې پر تاریخي سیر باندې بحث کوو. یو شی چې مخکې له مخکې غواړم واضح کړم هغه دا دی چې پښتو ژبپوهنه د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات کار شوی دی. ځینې خلک د خپلې بېخبرۍ یا د معلوماتو د نیستۍ له امله همیشه دا ادعا لري چې په پښتو ژبپوهنه کې ډېر کار نه دی شوی. ولې زه دا ادعا غلطه بولم. په پښتو ژبه کې نږدې 2500 یا 300 شاوخوا مختلف اثار په ژبپوهنه کې لیکل شوي دي چې زه په عمومي توګه تر دغه بحث د عمومي بحث راتېرېږم او په اختصاصي توګه دا بحث ته ننوځم. موږ چې کله په تېره ورځ کې د ژبپوهنې پر تاریخي سیر بحث وکړو، په نړیواله توګه مو د ژبپوهنې تاریخي سیر مطالعه کوي. نن موږ د ژبپوهنې د پښتو ژبپوهنې په تاریخي سیر بحث کوو. کله چې د پښتو ژبپوهنې د تاریخي سیر په اړه غږیږو، تر ټولو لومړي تعویلات یا لومړني آثار چې د پښتو ژبې په اړه کره شواهد وړاندې کوي هغه د بیستون له ډبرلیکه څخه یا د ځینو نورو هغه مواردو څخه چې یوازې په نظریاتي توګه یا په روایتي توګه راپاتې دي. دا ثابتوي چې پښتو ژبه له میلاد څخه د 2000 شاوخوا کاله پورې قدامت لري او مواد یې شته. خو تر ډېره ځایه اتکا ارواښاد علامه حبیبي هم د بیستون پر ډبرلیک باندې کړې ده چې هلته 3 جملې دوی د پښتو بللي دي او په هغه اړه غږېدلي. مګر کله چې د پښتو ژبپوهنې په اړه غږېږو، که څه هم چې د نړۍ لومړی ژبپوهنیز اثر په لرغونې آریانا یا د آریانا په ګندهارا سیمه کې منځته راغلی دی او د ویدي تمدن د مشهور اثر یا د مذهبي کتاب ویدي سرودونو د مطالعې لپاره رامنځته شوی دی. د پښتو ژبپوهنې موثق او واضح او ښکاره بل ګرامر دغه د میلاد شاوخوا کلونو کې ځکه نشته چې پښتو همیشه یا پښتانه همیشه په سوق الجیشي موقعیتونو کې وه او د دوی همیشه د جنگ په جریان کې د دوی اثار له منځه تلل. په پخوا وختونو کې اثار یو یا 2 کلمې اثار لیکل کېدل او هغه به هم د مشخص چا سره هغه به هم په د حالاتو په تحول کې یا په کوچکشیو کې یا په حملو کې د منځه تلل. خو د ښکاره ثبوتونو او اسنادو د مخې د پښتو ژبې لومړنی ژبپوهنیز اثر معرفت الافغاني نومیږي چې پیر محمد کاکړ دا لیکلی دی او د احمدشاه بابا په دربار کې د احمدشاه بابا زوی شهزاده سلیمان ته تدریساوه. دغه معرفت الافغاني ګرامر چې د پښتو لومړنی ګرامر بلل کېږي د ژبو د ټریډیشنل ګرامرونو یا د هغه ګرامرونو په اساس باندې لیکل شوی دی چې په عمومي توګه موجود و، یعنی په سیستماتیک او علمي توګه نه دی جوړ شوی. په عمومي توګه دغه ګرامر د احمدشاه بابا زوی شهزاده سلیمان ته د پښتو ژبې د ښه تدریس او ښه پوهېدنې لپاره کښل شوی دی چې پیر محمد کاکړ کښلی دی. خو دغه وروسته د ژبپوهنې د پښتو ژبپوهنې بحث را مطرح کېږي چې پښتو ژبپوهنه په د 18مې پیړۍ کې دا کتاب لیکل شوی دی. د 19مې پیړۍ د نیمایي څخه بالاخره د پښتو ژبپوهنې بحث هغه وخت ډېر په شدت سره شروع کېږي چې انګریزان او روسان په سیمه کې فعاله کېږي. انګریزان د هند شرقي کمپنۍ څخه راځي او په بر افغانستان کې هلته چې زموږ غټې سیمې دي چې وزیر دي چې مسجد دي او چې نور قومونه دي، هلته دوی فعالیت شروع کوي او د ادیبانو او د مستشرقینو په تر عنوان لاندې راځي. ولې دوی د ایجنسۍ جاسوسان دي او دلته پښتو ژبه زده کوي او ډېر خلک د دوی سره یو ځای کېږي او د پښتو ژبې په ورزده کړه کې له دوی سره کار کوي. بالاخره دغه د مستشرقینو لړۍ دوام کوي او د دوی څخه د دوی د اړتیا پر اساس باندې د پښتو ژبې ځینې ګرامرونه په انګلیسي
او په اردو ژبه ورته لیکل کېږي او دوی دا بالاخره زده کوي. او د مستشرقینو څخه وروسته په هغه سیمه کې د منشي احمد جان او ماسور عبدالکریم او هغه خلک چې هلته اوسېږي هغوی ځینې ګرامرونه د دغو خلکو دپاره لیکلي دي. خو موږ چې کله دوهم ځل د پښتو ژبپوهنې ښکاره او واضح ثبوت په خپل مخ کې لرو، هغه د امانیه لیسې د شروع سره دی او د امانیه نه بخښنه غواړم د حبیبیه لیسې له شروع سره دی چې په حبیبیه لیسې کې غازي امان الله خان، مولوي سالم احمد کندهاري چې په مولوي سالم احمد هوتک هم مشهوره دی راغواړي او دلته یې د پښتو د لومړي معلم په حیث مقرروي او دی هم په دربار کې د پښتو ژبې تدریس کوي او هم په حبیبیه لیسې کې. خو یوه موضوع چې ډیره واضحه او ښکاره ده چې هغه په اړه اسناد او مواد لږ دي، هغه د محمود غزنوي په دربار کې د پښتو ژبې د اوسني لیکدود د ایجاد مسله ده. د دغه مسلې په اړه پوهاند علامه اکاډمیستان عبدالشکور رشاد د خیر البیان په مقدمه کې یوه اوږده سریزه لیکلې ده او په هغه کې ویلي چې د پښتو په باب چې تر اوسه پورې کوم کښلي اثار لیدل سوي دي د هغه له لوست څخه دا راوځي چې د پښتو اوسنۍ الفبا د غزني د ستر ټولواک سلطان محمود غازي په زمانه کې جوړه شوې ده. د خیر اللغات چې په 1903 عیسوي کال کې چاپ شوی دی، مؤلف قاضي خیر الله نوشاري د دغه کتاب په مقدمه کې کښلي دي د پښتو ژبې د تاریخ اولني حالونه بیخي په تیاره کې پراته دي. خو دا څرګنده ده چې دې سیمې ته د اسلام راتګ پخوا دغه ژبې ځان ته تهاجي توري نه درلوده او پښتو یوازې د وینا ژبه وه. د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې د وزیر احمد بن حسن میوندي قاضي سیف الله وګماره چې د پښتو ژبې الفبا جوړه کړي. نوموړي قاضي د عربي، فارسي او پنجابي او سندي ژبو د الفبا په مرسته د پښتو ژبې د غږونو لپاره توري ټاکل او په دې توګه لومړی وار د پښتو الفبا منځته راغله. ولې دا ادعا ماته د خپله د قابل قبول نه ده؟ یو دا چې محمود غزنوي له پښتنو سره چې په دغه وخت کې د افغانستان په جنوب په غور او په دې ځایونو کې په منډیش کې دوی پاچاهیانې درلودلې او بالاخره محمد غوري بندي کړي او په لاره یې را روان کړي، په لاره یې مړ کړي. بیا یې وویل چې د زهر وخوړل چې اسد شوریې په ویر کې بیا ویرنه ویلې ده. څنګه امکان لري چې یو څوک د پښتنو مخالف وي، قاتل وي او هغه دې بالاخره راولاړېږي پښتو ژبې ته دې رشد ورکوي؟ دا یو څه ټکري موضوع ده. بله موضوع دا ده چې پښتو ژبه صحیح ده چې د محمود غزنوي تر درباره پورې چې د 9 هجري یا 6 هجري پیړۍ راځي په دې وخت کې به الفبا توري نه درلودل، مګر پښتو د دې نه مخه په بله تهاجي تورو باندې لیکل کېدله. پښتو ژبه په تخاري لیکل سوې ده، په هندي لیکونو په براهمني لیک باندې لیکل سوې ده، په خرشتي لیک باندې لیکل سوې ده چې خپل پوهاند رشاد په دې باندې تحقیق کړی او دا تثبیت کړی ده چې پښتو په براهمني باندې هم لیکل سوې ده، په خرشتي لیک هم لیکل سوې ده او په تخاري او په یوناني او په د بیزتون په ډبرلیک کې حتی د هغه لیکونه چې په دغه وخت کې مروج لیکل سوې ده. تاسو ګورئ د تهاجي تورو د اوښتلو مسله ډېره عادي مسله ده. مثلا ترکي ژبه یو وخت په عثمان لهجه چې بلل کېدله په عربي تورو لیکل کېدل، مګر اوس په لاتیني تورو لیکل کېږي. دا اوښتونه د انقلابونو سره عادي خبره ده، مګر دا موږ نسو ثابتولی د دې خبرې څخه چې پښتو ژبه چې د محمود غزنوي په دربار کې جوړه شوې. د محمود غزنوي د دربار څخه وروسته چې موږ کله راځو په د 11مې او 10مې پیړۍ په اواخرو کې بایزید روښان د پښتو ژبې د دغه ادعا کوي، د لیک ادعا کوي. په دغه کې دی وایي چې بایزید د حرفونو کښل په تا دي، د حرفونو څرګندول نمونه وښودل په ما دي، وکښه زما په فرمان په مانند د حرفونو د قرآن او کښېږده په ځینې حرفونو ټکي یا غړوندي یا نورې نښې. دلته بیا بایزید خپله ادعا کړې ده چې د خیر بیان د پاره ماته خدای ویل چې او بایزید وکښه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازیږي د فایدې لپاره د آدمیان. دلته بایزید روښان د دې ادعا کوي چې دا لیک ما رامنځته کړی دی، که څه هم چې د پیروان په حالنامه کې وایي چې ورته وشوه کننده 12 حرفونه، یعنی 12 حرفه نور د پښتو ور اضافه شول او د عربي لیکو سره په ګډه، که څه هم چې حروف په عمومي توګه یو مشترکه د دنیا اوازونه مشترک دي او د ټولو نړۍ د اوازونو سره په ګډه ودغه کېږي. د هغه څخه وروسته د خوشحال خټک د ځنځیریو په نامه د لیک د ایجاد ادعا ده، مګر
دا هیڅکله نه ده ثابته سوې چې خوشحال خټک دې په مستقله توګه خپل لیک رامنځته کړي. خوشحال خټک هم همدغه عربي لیک د لږ نقشو او نښانو په تغییر سره دغه کړی دی او په کار کړی دی او نوې دغه یې کړی دی. خو په 18مه پیړۍ کې د پیر محمد کاکړ معرفت الافغاني چې دی په 1180 څخه تر 1180 پورې د احمد شاه بابا په دربار کې و. هلته د شهزاده سلیمان استاد د معرفت الافغاني چې اوس زموږ په لاس کې دی او دغه اثر دی دا زموږ سره موجود دی، دا لیکل شوی دی او دا د پښتو لومړنی ژبپوهنیز اثر بللی شو. 19مه پیړۍ ما مخکې تاسو ته ویل چې د انګریزانو د فعاله کېدو په سیمه کې د دوی د ډیرو تحولاتو مسله وه. په کوزه پښتونخوا کې ډاکټر خالد خټک چې ژبپوه دی هغه لیکلي چې 19مه صدۍ د پښتو ګرامر صدۍ وه او نواب محمد خان په 1906 میلادي کال کې اول ځل د پښتو ځینې قواعد ولیکل. وروسته دا سلسله روانه شوه او په ټوله 19مه صدۍ کې په انګریزي، فرانسوي، جرمني ژبو کې ډېر ګرامرونه او ګرامري مضامین ولیکل شول چې اکثر د خارجانو لخوا لیکل شوي. البته محمد اسماعیل د قواعد افغاني په نامه په 1868 میلادي کال کې یوه ډېره معیاري ګرامر په فارسي کې شایع کړو چې یوه نایابه نسخه یې زموږ په لاس کې ده. دغه شان قاضي میر احمد شاه رضواني په اردو کې یو ګرامر په 1890 میلادي کال کې د وافه په نوم ولیکلو. خو د حیرت خبره دا وه چې هیڅ چا په پښتو کې ګرامر ونه لیکلو. غالبا د اولیت محمد ګل خان مهمند تحصیل دی چې د پښتو ژبې لیار په نوم یې په پښتو کې یو معیاري ګرامر په 1938 میلادي کال کې بلخ نه شایع کړو. خو دا ډېره وروسته مسله ده، مګر د پښتو لیار ډېره وروسته ده، ځکه د هغه څخه مخکې د مولوي صالح محمد کندهاري په 1910 کال کې، بیا په 1906 کې، بیا په 1912 کې د پښتو ژبې اثر دی چې لیکل شوی دی. دا د ډاکټر صاحب خالد ادعا ردوي چې د محمد ګل خان مومند ګرامر لومړی ګرامر او د هغه څخه مخکې د محمد اعظم ایازي پښتو نحوه ده چې دلته پرته ده، وروسته به یې زه تاسو ته وښیم، هغه هم تر دغه مخکې ده. خو بالاخره چې موږ کله نور مخته راځو دغه سلسله شروع کیږي، د طلوع افغان مسله ده. طلوع افغان سره د پښتو ګرامر مسله شروع کیږي. د طلوع افغان سره په څنګ کې هلته یو بل جریده د پښتو په نامه شروع کیږي چې د عثمان خان بارکزي د خوا څخه په هغه کې هم د پښتو ګرامر، د پښتو نحو او ډېر مواد ستا چې د 1910 څخه یا د 1911 څخه شروع کیږي چې هلته د ژبپوهنې ډېر مواد او مسایل رامطرح کیږي او همداسې مخته راځي. خو بالاخره همدغه د پښتو لیار چې د محمد ګل خان مومند دغه څخه وروسته موږ راځو د محمد اعظم ایازي قواعد پښتو یو بل ګرامر دی چې هغه نسبتاً بشپړ دی، دا په غرب کې زده کړي دي محمد اعظم ایازي، نو ځکه دغه دی. له هغه څخه وروسته په 1948 میلادي کال کې د پښتو ژبې د نوموتي ګرامر پوهاند سیکولار رښتین پر پښتو ګرامر خپور شو او یو مشهوره کتاب و. دغه څخه د دغه ګرامر څخه وروسته بیا د محمد اعظم ایازي یو بل کوشش کړی دی، هغه د کابل څخه د پښتو او عربي ګرامر د عربي ګرامر په تاثرات کې پښتو ګرامر لیکلی دی. په 1950 کال څخه وروسته، یعنی د 19مې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته نور ژبپوهنیز اثار شروع شول چې د هغو څخه یو مشهوره یې د هربرت پنزل ګرامر و چې هغه په انګلیسي باندې لیکلی دی او د لویدیځې لهجې چې د معیار اساس ورکړی دی په هغه باندې د میشیګن پوهنتون استاد و او د کتاب ولیکه چې وروسته پوهاند محمد رحیم الهام ترجمه کړي. د دغه کتاب وروسته د ډارمسټر ګایګر، مورګنسټرن او بنوینس لخوا لیکل شوی متفرقه ژبپوهنیز اثر دی چې د پښتو ژبې د تلفظ او صرف تاریخ په نوم یادیږي. په 2 ټوکه کې دی، دلته به وروسته زه تاسو ته وښیم. له هغه څخه وروسته ګولډنشټیټ په 18مه پیړۍ کې یو فرهنګ لیکلی دی او په هغه کې زیات شمېر پښتو لغتونه په پرتلیزو توګه وړاندې کړي. دا کتاب بیا د علامه رشاد د خوا څخه ژباړل شوی دی او وړاندې شوی دی. د شټ فرهنګ وروسته یو بل مهم فرهنګي اثر چې پروفیسور ډورن د پښتو منتخبات دي چې په هغه کې په اخره برخه کې هم یو فرهنګ رامنځته کړی لیکلی دی چې د پښتو دغه کړی دی. له دغو څخه پرسته الفنستن، کلاپورت، ایروسمون، لیچ او نورو لغتنامې د افغاني اثارو دغه وخت مکمل د فرهنګونو او دغه د رامنځته کېدو یو زمانه وه، ځکه چې ژبه اکثره وخت د لغتونو پر اساس زده کېدله. نو ګولډنشټیټ و دغه خلک چې تاسو ته ویل دوی مستشرقین او اکثره
استخباراتي خلک وو، دوی دغه ژبه زده کول نو ډېر آثار دوی رامنځته کړي دي او هغه اکثره لغاتنامې لري او دغه هغه د فرهنګونو د ودې مثلا او فرهنګ یعنی د لغتنامو د دغه په دغه وخت کې نږدې 100 قاموسونه لیکل شوي دي چې په بېلابېلو زمانو کې دي او مکمل دلته د تشریح ګنجایش نه لري. دغه څخه وروسته یو بل مهم کار دولت محمد لودین کړی دی چې د لویدیځ قاموس لیکنې پر اصول ډېر برابر دی. هغه په دغه برخه کې د نننۍ پښتو ژبې یو حسابي قاموس خپور کړی دی چې دا هم په پښتو ژبه کې یو له مهمو او دغه اثارو څخه بلل کېږي. د پښتو قاموس لیکنې په اړه ډېر زیات تحقیقات شوي دي چې عبدالحکیم هلالي په دې اړخ کې کار کړی دی او په دې اړه ډېر د میتودولوژیانې لیکل شوي دي او اخري میتودولوژي د پښتو قاموس لیکنې د هارون خپل شاشي لخوا خپره شوې ده چې تر ټولو بهترینه دغه د میتودولوژي ده چې وروسته به یې زه تاسو ته دلته معرفي کوم. دغه څخه وروسته د اعلی حضرت محمد شاه دورې تر پای ته رسېدو سره بیا قاموسونو کار په رسمي او اکاډمیکه توګه بند شوی او هر چا د خپلې شخصي ګټو او نامعلومو ادرسونو څخه ځینې قاموسونه په غلا او غلطو توګه خپاره کړي دي. په دې وروستیو کې هم ډېر د قاموسونو کوښښونه شوي دي چې تر ټولو مهم یې د قاموسونو ټکی کام موضوع ده چې د اڅکزي د خوا څخه ترسره شوي دي. اڅکزی زموږ د یو د ځوانو او ډېرو تکړو قاموس لیکوالانو څخه دی چې دی په غرب کې ژوند کوي او د قاموس ټکی کام لري او تقریبا 40 متفرقه غټ او په غټه پیمانه قاموسونه لیکل دي او ورسره په څنګ کې د بهیج عثماني یادونه هم مهمه ده چې په قاموس لیکنه کې کار کوي. او بل د زلمي پښتون یادونه ډېره زیاته مهمه ده چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او پښتو څو بېلابېل متفرقه قاموسونه یې لیکلي او د انګلیسي سره وړاندې کړي دي. بالاخره د شلمې پیړۍ دوهمه نیمایي په افغانستان کې د نوې ژبپوهنې د اوج زمانه وه. د پښتو ټولنې وروسته د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شو او ستر عالمان را پیدا شول. د ادبیاتو پوهنځی د علامه عبدالحی حبیبي په مشرتوب پرانیستل شو او دلته د نوې ژبپوهنې څېړنې پیل شوې. په 1888 میلادي کال کې علامه حبیبي د ادبیاتو او د بشري علومو د پوهنځي د دریم پښتو صنف لپاره یو اثر ولیکي چې د پښتو ادب د تاریخ په نوم یادېدی او دغه اثر د پښتو ژبې موقعیت د ژبو په ویش کې د سرلیک څخه پیل شوی دی. دغه اثر بیا دوه ځله، یو ځل په 2008 میلادي کال کې او دویم ځل په 2011 میلادي کال کې د علامه رشاد خپرندوی ټولنې لخوا خپور شوی دی. یوازې دوه فرق پکې لیدل کېږي چې په دوهم او دریم چاپ کې د کتاب پر مخ لیکل شوی د پوهنتون دریم او څلورم ټولګي لپاره او لومړی چاپ پر مخ لیکل شوی د دریم ټولګي لپاره معلومیږي. دغه څخه وروسته د حبیبي دغه سلسله د کتابونو او چاپ شروع شوله او زیات اثار رامنځته شوله چې د ماډرنې ژبپوهنې بنسټ حبیب الله تږي کېښوی چې د په امریکا کې زده کړې کړي وي او بیرته هېواد ته راستون شو. ولې متاسفانه د ډېر زیات کار نه کوي ترسره، یوازې د فعلونو د ویش او صنفبندۍ کار یې وکړي چې یو مکمله کتاب یې موږ چاپ ته آماده کړی دی. انشاءالله په لږو ورځو کې به چاپ شي. دغه څخه وروسته دولت محمد لودین هم ډېر اثار رامنځته کړل. لغتپوهنه د عمومي ژبپوهنې یو ډېره مهمه څانګه وه چې ده پکې کار وکړي او دغه یې وکړل. بل نوم عبدالحکیم هلالي و چې ډېر زیات کار یې وکړي. د فونیمیک تورو د ټاکلو لپاره یې د پښتو ټولنې بحثونه رامنځته کړل. دغه څخه وروسته د غږ پېژندنې بحثونه ګرم وه چې اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د شیخ الرئیس ابو علي سینای بلخي ژبپوهنیز اثر مخارج الحروف ترجمه کړي. نور زیات کارونه په دې برخه کې وسوله چې بالاخره دوره تر دغه پورې راورسېدل. نور احمد شاکر هم په دې برخه کې زیات اثار وپنځوله او د ژبپوهنې په برخه کې د فونولوژیکي اثار اوس هم د مننې او منش وړ دي. بایزید اڅک هم په دې برخه کې زیات مقالې ولیکلې، خپل اثار یې ولیکله او څو مهم اثار یې راترجمه کړل چې یو د هغو څخه پښتو ته د هغه د وینفیلډ لیهمن د کتاب ژباړل و چې د فلولوژي په نوم و او بل اثر یې تاریخي ژبپوهنه ده چې په لنډو ورځو کې به چاپ شي. هغه هم د ده لخوا ترجمه شو. او بل د استاد بینوا د پښتو روزنه کتاب و چې په دغه اثارو کې په دغه دوره کې ډېر مهم رول ولوباوه.
د پښتو ژبې د لهجوي مسایلو دپاره ځینې کنفرانسونه رامنځته شول چې په باړهګلۍ کې 3 پرله پسې سمینارونه وشول. متاسفانه نتیجه یې په هغه رقم نه و چې اوس پښتو دپاره هغوی پر ځینو اصطلاحاتو یوازې توافق وکړي، پر لیکدودي مسایلو باندې بحث نه دی شوی، پر یاګانو باندې بحث نه دی شوی، او پر ځینې هغه اختلافي موضوعاتو چې اوس موجود دي بحث نه دی شوی. یوازې د کلماتو پر ټاکلو، د کلماتو پر توحیدولو باندې هلته بحث شوی دی او اکثره وخت هم منل شوی نه دی. د هغه څخه وروسته چې موږ ته کوم نومونه ډېر مخته راځي، هغه د پوهاند صاحب زیار نوم دی چې دلته یې پرله پسې لښتلیک یادونه ډېره مهمه ده چې د اعظم عیاضي نوم واخیستی. محمد ګل خان مومند و، پوهاند صدیق الله رښتین چې یو روڼ نوم په دغه لار کې، پوهاند حبیب الله تږی و، پوهاند رشاد و، پوهاندوی عبدالرزاق پالوال دی چې اوس هم ژوندی دی، خدای دې صحت ورکړي. پوهاندوی بایزید اڅک خدای دې ښه ورسره وکړي چې د هم ډېر اثار رامنځته کړل. او تر ټولو زیات کار په ماډرنه ژبپوهنه کې پوهاند اکاډمیسن رحیم الهام کړی دی چې دی کاندید اکاډمیسن و، او بل پوهاند عبدالحکیم هلالي و چې هغه هم ډېر زیات اثار لیکلي دي. دوست محمد شینواری هم یو له هغو نومونو څخه و چې په ماډرنه ژبپوهنه کې ډېر کار وکړي. دولت محمد لودین و چې ډېر زیات کوښښ یې وکړي چې ژبپوهنه د ماډرنتوب خواته بوځي. پوهاند مجاور احمد زیار چې د پښتو ژبپوهنې تر ټولو زیات کوښښ ده کړی دی، ولې متاسفانه ژبه یې پیچلې او سخته کړې ده چې حتی دوی خپله اکثره وخت په مشکل کې ورسره مخامخ وي. پوهاند محمد صابر خیشکی چې دا هم په ژبپوهنه کې 3-4 اثار لیکلي دي. پوهندوی زرغونه رښتین زیور او محمد معصوم هوتک دی چې د ژبپوهنې تر دغه وروستي پرې کار کړی دی، او په ځوانانو کې زیات شمېر ځوانانو په دې برخه کې کار کړی دی چې زه دلته د ژبپوهنې ډېر اثار تاسو ته په لنډه توګه وړاندې کوم او دغه د نن درس په همدغه معرفي د کتابونو باندې راټولوم. دا د ټولو مهم چې تاسو ته دغه تاریخي بهیرونه مکمل تشریح کړي، هغه د 2 ټوکه تاریخي ژبپوهنې اثار دی چې ما لیکلی دی چې د نړۍ ژبپوهنه هم مکمل تاسو ته معرفي کوي او د پښتو ژبپوهنې مکمل سیر هم تاسو ته وړاندې کوي. د هغه څخه وروسته معرفت الافغاني ما تاسو ته معرفي کوي چې دا پیر محمد کاکړ لیکلی دی د شاهزاده سلیمان لپاره. دا کتاب د کرام معیاري لیکنې پښتو بشپړتیایي بهیر محمد قاسم هیلمن په نامه یو چا لیکلی دی، خو دا یوازې یو راپور په توګه دی. په دې کې په بشپړه توګه څوک دا نه پوهېږي چې د معیاري پښتو څخه د دې مراد او هدف څه شی دی. تاریخ تلفظ به صرف نحوی پښتو دا یې جلد لومړی جلد دی چې د ډارمسټیټر، ګایګر، مورګنسټرن، بینوینست دوی پر پښتو باندې څېړنې کړي دي او بیا ډاکټر روان فرهادي ژباړلی دی او بیا استاد علامه حبیبي ورباندې تعلیقات کړي دي. پښتو ژبه او ژبپوهنه دا د څېړنپوه ملا جان تڼیوال اثر دی، ولې متاسفانه زه هیڅ نسوم پوه چې دلته د پښتو دغه چیرې و. په دې کې یوازې هغه عمومي بحثونه چې په نورو اثارو کې ما لیدلي دي د ژبپوهنې د ځینې مشهور اصطلاحات یې تشریح کړي دي او عمومي توګه زړغېدلی دي. جغرافیوي سند د عبدالمجید بابي قاموس دی چې د جغرافیې مصطلحات یې تشریح کړي دي او ډېر ښه بحث پکې شوی دی چې دا موږ ته کولی شي چې په جغرافیه او تاریخ کې یو ښه سند واوسي چې موږ دغه کړو. د پښتو ګرامر د هربرټ پنزل د امریکې د مشینګن پوهنتون پروفیسر دی چې ژباړن یې محمد رحیم الهام دی او دا یو له مؤثقترینو ګرامرونو څخه د پښتو ژبه دی چې تاسو کولی شئ کار ځینې واخلئ. پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې له ساقي مخینې سره دا د پوهاند مجاور احمد زیار کتاب دی. زیار صاحب خپل خیالات او خپل فکرونه لري چې له اکثرو سره یې موږ ځکه موافق نه یو چې دی کوښښ کوي چې پښتو ژبه له ساقیانو څخه راپیل وبولي، ولې دا د خپل نظریات یې او ډېر ښه یې لیکلي دي. پښتو وایي پوهنه او ویرغونه د پوهاند صاحب زیار یو له مهمترینو او بهترینو اثارو څخه دی چې پښتو ژبپوهنه کې ساری بیخي په کمه توګه لیدل کېږي، ګرچې مثالونه یې اکثر عملي او دغه نه دي، تخنیکي نه دي، بلکې د ځان اکشل شوي دي، مګر د دې تیوري ډېره بهترینه تیوري ده. د افغانستان ژبې او توکمونه د افغانستان د ژبپوهنې یو له بهترینو کتابونو څخه دی چې سرمحقق سید محدین هاشمي بیا کتنه ورباندې کړې ده او پوهاند مل ولي الله فاضل سره په ګډه باندې. خو دا کتاب سرمحقق دوست محمد شینواری لیکلی دی چې یو له بهترینو اثارو څخه دی د افغانستان ټول ژبې او توکمونه موږ ته معرفي کوي. پښتو ژبدود زموږ د ځوان استاد پوهنیار محبوب شاه محبوب کتاب دی. زه نه پوهېږم چې محبوب صاحب د کم اصولو له مخې پښتو ګرامر په ژبدود باندې
لیکلی دی. په داسې حال کې چې دا ګرامر له نور ګرامر سره چندانې ډېر توپیر نه لري، لکه د پوهاند صاحب خیج کې یا د رښتین ګرامر سره هیڅ نویوالی دی نه لري. متاسفانه دی زما ملګری دی، خدای دې وکړي چې راڅخه خفه نه سي، ولې په علم کې سړی دا دغه نسي کولی. ژبه او ژبپوهنه د محمد ذاکر زکي د ماسترۍ اثر دی، مګر ما چې وکتئ د تقریبا ټول هغه مواد دي چې پوهاند صاحب پوهندوی اڅک په خپل تاریخي ژبپوهنه کې تدریسول، یا هغه مواد دي چې ارواښاد علامه حبیبي په خپل تاریخي د ادبیاتو تاریخ کتاب کې ذکر کړی. د پښتو ژبې لنډ ګرامر دا د دال الف شافف دغه دی چې څېړنپوه ډاکټر دولت محمد لودین ژباړلی دی. پښتو نحوه د محمد اعظم ایازي دا په افغانستان کې یا په پښتو ژبه کې لومړنۍ نحوه ده چې لیکل سوې ده، چې محمد اعظم ایازي لیکلې وه او دا په 1828 کال کې چاپ سوې ده په کابل کې. دغه څخه وروسته ادبي ژبې او ژبنیز سبکونه دي چې دا ری الف بوداګوف لیکلي دي او ژباړن یې څېړنپوه ډاکټر دولت محمد لودین دی. پښتو ګرامر یا ژبښودنه د پوهاند صدیق الله رښتین اثر دی چې یو له مؤثقترینو او خوندورو او اسانو ګرامرونو څخه دی. د پښتو ژبې لنډ ګرامر دغه راټولونه ده د محیدین هاشمي چې د رښتین صاحب د ګرامر په اساس باندې لیکل سوی دی. د پښتو ژبې تاریخ دا د پوهنوال میراجان غوربندي اثر دی. متاسفانه دا د پښتو ژبې تاریخ نه دی. ما فکر کاوه چې د پښتو ژبې تاریخ به ولې عمومي یو پرتلیز بحث دی، د پښتو ځای په دغه کې کتلی دی، مګر د پښتو ژبې تاریخ نسي کېدلی. دا یو عمومي بحث دی چې په دغه بحثونو کې شته. د پښتو منتخبات چې څېړنوال محمد صدیق روحي تعلیقات ورباندې کړي دي او پروفیسر ډورن راټول کړي دي، او په اخر کې یو قاموس ده. تولیدي فونولوژي متاسفانه دا دغه اثر دی. اصلا ما هیڅ داسې یو توفیر پیدا نه کوي چې د ارواښاد اڅک له فونولوژي او تولیدي فونولوژي سره د فرق ولري. دا زموږ د ځوان استاد پوهنیار عبدالسمیع وحدت کتاب دی، ولی ما نوی شی پکې پیدا نه کوي، ځکه پښتو فونولوژي سره او د اڅک د فونولوژي سره او د اڅک د دوه فونولوژي او د پښتو فونولوژي او د عمومي فونولوژي سره هیڅ فرق نه لري. دا د پښتو فونولوژي د سر محقق عبدالحکیم هلالي لیکلې ده چې ډېر مهم بحثونه د فونولوژي په اړه پکې دي. پښتو پښې د پوهاند مجاور احمد زیار بل اثر دی چې په دې کې پښتو ګرامر تشریح شوی دی، ولې متاسفانه ژبه یې ډېره سخته ده، حتی زه خپله نه پوهېږم او ما اکثره وختونه د پوهاند صاحب څخه پوښتنه کړې ده، خپله هم اکثره وخت ورته حیران یم. اوازپوهنه یا فونټیکس دا په پښتو کې د لومړي ځل لپاره د اوازپوهنې تیوري ده چې ما لیکلی دی. زه په خپل کتاب باندې خبرې نشم کولی، کیدای شي ډېر زیات مشکلات ولري او ما ته خپله هم د اطمینان وړ نه دی. لیکلارښود دا پوهاند زیار وړاندیزونه دي د پښتو ژبپوهنې په اړه، د پښتو لیک په اړه. دی وایي چې داسې ولیکل شي نو ډېر به ښه وي. دا د ده وړاندیزونه دي، ولې اتفاق تر اوسه نه دی پر سوی او د ده دغه دي. مخارج الحروف دا د شیخ الرئیس بوالي سینا بلخي کتاب دی چې ترجمه سریز او تعلیقات یې پوهاند رشاد کړي دي. دا یو له بهترینو د اوازپوهنیزو اثارو څخه دی چې په پښتو ژبه کې موجود دی. د افغانستان د ځینو لهجو قاموس دی چې دا د شاه عبدالله بدخشي د خوا څخه دغه سوی دی او د افغانستان د ژبو او لهجو ترمنځ مقایسوي کتنه سوې ده، ګرچې په افغانستان د علومو اکاډمۍ په 3 ټوکه کې په 4 ټوکه کې د پښتو لهجوي قاموس لیکلی دی او دغه قاموس په اوس موجود دی په 15 ټوکه کې او د بېلابېلو سیمو لهجې سره د کلماتو پر اساس، ولې هیڅ علمي نه دی او د علمي لحاظه د منشت وړ نه دی. خیر البیان د بایزید روښان کتاب دی، ولې په شروع کې د عبدالرؤف بینوا، علامه رشاد او د علامه حبیبي مقدمې مکمل ژبپوهنیزې دي او د یوه بشپړ کتاب ارزښت لري. د پښتو ادبیاتو تاریخ دوهم ټوک د پښتو پخوانی تاریخ تر زر پورې، دا تر زر هجري پورې د پښتو ژبې تاریخ دی چې د اتنیکي ریښې له مخې یې پښتو څېړلې ده. پښتو ګرامر د پوهاند صدیق الله رښتین ګرامر دی چې په 1828 کې چاپ شوی دی او د لومړی ټوک دی. د لیکوالي املا او انشا د ګل پاچا الفت دا تقریبا د الفت صاحب خپل پیشنهادونه دي او ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري. یو له ښو کتابونو څخه دی چې موږ ته لاره ښوولی شي. تاریخي تلفظ سر په پښتو جلد دوام دی چې د ډارمشټر ګایګر مورګنسټرن او د بنوینسټ اثر دی. مخکې موږ لومړی جلد تاسو ته معرفي کوي.
دا د هربرت فنزل ګرامر دی مخکې مې تاسو ته معرفي کړي د پښتو ادب تاریخ دا د بشري علومو د پاره لیکل شوی دی دریم سوی دا د پښتو ژبې مکمل تاریخ دی او د نورو ژبو سره مقایسوي کتنه ده چې دلته شوی ده د کنشکا د سره کوتل ډبرلیک دی باختري ژبه ده پوهان صاحب زیار ترجمه کړی دی او دا هلموت هومباخ لیکلی دی چې یو له مهمترینو اثارو څخه دی د پښتو ادبیاتو تاریخ لومړی ټوک دا هم د پښتو ژبې ځای د اوستا سانسکریت او نور اریایي ژبو سره پکې کې کتل شوی دی پښتو نحوه د پوهان ډاکټر زرغونی زیور یو له پښتو د بهترینو او اسانو نحوو څخه ده چې پښتو ژبه کې لیکل شوی او ډیره کارنده ده پښتو نحوه د ډاکټر صاحب زرغونی له نحوې سره چندان ډیر توپیر نه لري د پوهان محمد آقا شرداد دغه دی تالیفي اثر دی چې د کابل د تعلیم تربیه پوهنتون لپاره لیکل دي زړه پانګه د سرمحقق دوست شینواري اثر دی دا فقط سل یا یو نیم سل دانې راوتلي دي چې د زړو کلماتو تحلیل او دغه کړی ده او د پشمار پاتو کتابونو څخه یو دی پښتو لیکلیار دا د پوهان زیار بل اثر دی چې په 1400 کې ما مخکې یو دانه معرفي کړی هغه نوې چاپ دی زوړ چاپ دی د پښتو ژبې فونیمیکي الفبې لارښود دا څیروان عبدالحکیم هلالي لیکلی دی چې لومړی د فونیمیکي اثر دی دا کتاب تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان که څه هم په فارسی دی ولی پښتو ژبې پر خط باندې هم بحثونه پر شوي دي د پښتو لیکدود دوه ورځنۍ مرکه چې پروفیسور ډاکټر نصرالله جان وزیر را ټوله کړې ده د یو سیمینار د مقالو ټولګه ده تاریخي او مقایسوي ژبپوهنه میرجان غوربندي ولی متاسفانه دا نه تاریخي ژبپوهنه ده او نه مقایسوي لکه هغه چې تاریخ د ژبې تاریخ و دا هم هغسې اشتباه شوی ده زه نه پوهېږم چې غوربندي صاحب د کومو اصولو له مخې ما هلته وکتل هېڅ مې دا پیدا نه کړل دې ته تاریخي او مقایسوي ژبپوهنه ویل تاریخي ژبپوهنه یو عمومي علم دی چې مقایسوي او پرتلیزه یې دوې څانګې دي زه نه پوهېږم دا د دوی خپل تالیفات دي او بالاخره متاسفانه هغه کتاب چې له ارواښاد لیکوال څخه اغلا شوی و دا د پښتو قاموس دی خو دا د پښتو قاموس نه دی دا نورالغات قاموس دی چې په دوه ټوکه کې لیکل شوی دی دا د پښتو له ټاپ ترینو قاموسونو څخه دی چې اصطلاحاتي قاموس دی دا محمد ګل خان نوري راټول کړی او لیکلی و چې متاسفانه د تعصباتو او دغه په خاطر ځینې غلا کړل شو او د دوی ایسته شو ولې دا خلک دونه بې فکره و چې د الف ردیف څخه چې هلته لیکل شوي و چې د نورالغات قاموس الف ردیف پای ته ورسي هغه یې نه و لرې کړي پښتو روزنه د استاد عبدالرؤف بینوا کتاب دی په 1450 کال کې چاپ شوی دی د نننۍ پښتو ژبې احصایوي قاموس دی چې پښتو ټولنې چاپ کړی دی ډاکټر دولت محمد نورالدین لیکلی دی پښتو لیکدود هم د عبدالکریم بریالي کتاب دی چې د پښتو لیکدود په اړه د څو پریکړو په اړه بحثونه کړي دي ولې چندان د اطمینان وړ ځکه دی چې په ځینو ځایونو کې لاس وهل شوی دی او پر کلماتو بحث شوی دی ولې یو شی چې ستاسو په یاد وي هغه دا دی چې په هېڅ پریکړه کې پر یاګانو پر سو او شو او پر دغه مسایلو چې اوس مطرح دي بحث نه دی شوی یوازې پر کلماتو او پر اصطلاحاتو بحثونه شوي دي په پریکړو کې او هغه پریکړې منل شوي هم نه دي یعنې تایید شوي نه دي زنځیرۍ دا د خوشحال خټک زنځیرۍ دي چې پوهاند ښاغلي حبیب الله رفیع کار ورباندې کړی دی او ښه یې تحلیل کړي دي او خپل نظریات یې وړاندې کړي پښتو معاصر ګرامر زموږ د ډېر ویاړلي استاد پوهاند ثابت خیشکي ګرامر دی چې د پخواني ګرامر په دوام یې او د هغه په تشریح باندې یې لیکلی دی چې هغه د پښتو فونولوژي مورفولوژي دی چې وروسته راځي یهودیت او پښتانه د پښتنو اتنیکي ریښه پروفیسور خواجه محمد سائل دا تشریح کړې ده ژبې څنګه زده کېږي دا په پښتو کې یو له مهمترینو اثارو څخه دی چې دغه لیکلی دی پټسي ام لایټ بون اند نایناس پادا لیکلی دی او ژباړن یې پوهندوی سعید الحق سعید دی چې د یو له مهمترینو مرستندویو اثارو څخه کېدای شي پښتو خج څېړنه د یرژیچکا اثر دی چې کاندید اکاډمیسن پوهاند رحیم الهام ترجمه کړی دی پر معیاري ژبه د معیار په ژبه یوه څېړنه دا یو له مهمترینو اثارو څخه دی چې اوسنۍ کشالې ته د پای ټکي ایښودلی سي که چیرې ورباندې بحث وسي وکتل سي او مطالعه کړل سي تشریحي ژبپوهنه د پوهاند محمد قسیم چمتو اثر دی دا تشریحي ژبپوهنه نه ده بلکې فونولوژي ده خدای دې وکړي چې استاد زما څخه خفه نه سي ما دلته ډېرو ژبپوهانو پر اثار باندې خبرې وکړې بلکې دا زما نظر دی دوی ته ډېر په احترام زه خپل دلایل د ځان سره لرم دا فونولوژي ده فعاله فونولوژي تشریح شوې ده د تشریحي ژبپوهنې یوه څانګه ده تشریحي ژبپوهنه یو لوی علم دی موږ تاسو ته په مخکني درس کې ویلي وه لغوي څېړنه د پوهاند اکاډمیسن رشاد
اثر دی چې د لغتونه یې څېړلي، ریښې یې کتلي او په ریښتینې توګه یې دا بحث کړی. د پښتو ژبې تاریخي تحول متاسفانه چې دا هم د پښتو ژبې تاریخي تحول نه دی، بلکې په عمومي توګه یې اریایي ژبې مطالعه کړي دي او پر هغو باندې یې بحثونه کړي دي. ژبه او ژبپوهنه د محمد ذاکر زکي کتاب دی چې دا هم همدغسې لکه پښتو ژبې تاریخي تحول چې ویل شو دغسې اریایي ژبې یې منطق کړي دي. پښتو اړپوهیز اټیمولوژیکي سیندګۍ دا د پوهاند رشاد یو له مهمترینو آثارو څخه دی چې د پښتو کلمات یې په رښتینې توګه کتلي دي. پښتو ګرامر د پوهاند صدیق الله رښتین د لومړي جلد یې مخکې تېر شو، دا یې دوهم جلد دی چې په فارسي ژبه باندې تشریح شوی دی. د پښتني قبیلو اصطلاحي قاموس چې حقوقي جزایي تعاملي دا ټول یې اصطلاحات یې تشریح کړي دي. دا د محمد ابراهیم عطایي کتاب دی چې ټول دغه یې کړي دي. موږ محوه کېږو د پوهندوی ډاکټر عبدالرزاق پالوال کتاب دی چې د یو بل کتاب لري پښتو نوی مصدر، څو نور کتابونه په ژبپوهنه کې دی لري چې یو له بهترینو اثارو څخه بلل کېږي. پښتو غږپوهنه او وییپوهنه د پښتو ژبې له مهمترینو اثارو څخه دی چې د افغانستان په اکثر پوهنتونونو کې تدریسي کتاب دی. د نوي قاموس لیکنې میتودولوژي ده چې هارون خپل شاشعي لیکلې ده او په پښتو ژبه کې یو له مهمو میتودولوژیانو څخه بلل کېږي چې قاموس ورباندې لیکل کېږي. فرهنګ مختصر دري پښتو چې د علومو اکاډمۍ لخوا څخه چاپ شوی دی. پښتو تشریحي قاموس چې په څو غټو جلدونو کې لیکل شوی دی دلته ما تاسو ته راخستی دی او دا هغه د پښتو ټولنې قاموس و. دا هغه کتاب دی چې ما تاسو ته ویل چې ضیا احمد پښتون لیکلی دی. د پښتو انګلیسي ډکشنري ده چې یو له مهمترینو څخه د افغانستان اټنوګرافیکي اطلس دی چې پښتانه بحث کوي. د پښتنو په بحث کې د پښتو ژبې په اړه هم بحثونه موجود دي. غرغشت یا ګرشاسب دا د پښتو ژبې د علي احمد کوهزاد لیکلی دی او رضا اشاعت ترجمه کړی دی. جغرافیایي یادښتونه کې هم د کلمو ریښې او اتنیکي دغه سوی دي. دا د پښتو لږ شمېر اثار وه چې تقریبا تر 50 زیات اثار دلته زما څخه پاتې دي. که چیرې یو وخت ګنجایش وو هغه به هم تاسو ته تشریح کړو. دا په عمومي توګه د پښتو ژبې د ژبپوهنې د تاریخي بهیر بحث و چې تاسو ته مې وړاندې کړي. تر بل درس هم په خدای سپارم. شاد، اباد او سرلوړي اوسئ.